دا د سدرا کیسه ده. هغه پیغله چې نه کور ورپاتې شو او نه عزت او نه څه امید. د یو غلط تصمیم په بدل کې ټوله دنیا ورته توره شپه شوه. هر قدم یې د خطر په لور روان شو. هره شپه یې له ویر ډکه ده. هر انسان ورته یا شکمن ښکاري یا خطرناک. خو آیا سدرا به ژوندی پاتې شي او که دا ظالمه دنیا به یې له منځه یوسي؟ دا دنیا د مهربانۍ ځای نه دی. دلته هره کوڅه یو ازموینه ده او هر نظر یو خطر دی. او ته هو ای خورې، که یو څوک درته ووایي راشه زه تا سره مینه لرم، نو لږ تم پاتې شه، فکر وکړه. هره مینه ګوره رښتینې مینه نه وي. ځینې خبرې یوازې د فریب او جال لپاره وي. سدرا هم همداسې دوکه شوه. د یو پردي هلک په یو څو خوږو خبرو باندې باور وکړو. خپل مور، پلار، عزت، هر څه یې پرېښودل. خو نتیجه نه هغه مینه رښتیا شوه او نه هغه وعدې پوره شوې. یوه غلطه پرېکړه او ټول ژوند یې په درد بدل شو. نو خورې، په هره خوږه خبره باور مه کوه. ځینې مسکاګانې تر شا لوی درد او غم لري. راځئ واورو د سدرا کیسه، یوه لنډه کیسه په نوم د بې کوره پیغلې. دا یې اوله برخه ده. راځئ له مونږ سره. وروسته یې جوړه جامې په تناب واړولې. لامده لاسونه یې خپلې لوپټې کې تاو کړل. بیرته راغله. لګن یې د لرګي زینې سره د کوټې دیوال ته سرچپه تکیه کړ. چالاکه کوټې ته ننوته. بیرته یې شاته وکتل. د کورنۍ غړي په داسې حال کې نه وو چې دې کوټې ته دې راشي. تیزه لاړه. د شمسۍ بټرۍ نه یې موبایل له چارج راواخیست. د زوړ صندوق خواته یې په پخواني بالښت ډډه ووهله. پښې په نرۍ توشکه وغځولې. د موبایل ډیټا یې خلاصه کړه. سیده وټساپ ته لاړه. سترګې یې خالصې پاتې شوې. اوف، دومره میسیجي! اوهو همته، ته خو سم لیونی. د همت صفحې ته ننوته. د پیغامونو لوستل یې پیل کړل. زه د نورو هلکانو غوندې نه یم. وګوره، کال برابرېږي ما تا سره دوکه کړې. بس زما همدا وروستۍ پرېکړه ده. که په رښتیا مینه را سره لري نو نن ماښام ته راوځه. زه دې د سړک په سر انتظار کوم. او که راونوتې نو ته له ما سره هسې وخت تېروې. مینه نه کوې را سره. زه درته له سره تېر یم او ته مې هېڅ کیسه کې نه یې. داسې یې پرله پسې څو پیغامونه ولوستل. د صفحې بره سر ته یې وکتل. د همت وټساپ آنلاین و. بیرته یې ولیکل ورته: ګرانه، قسم دی چې مینه در سره لرمه. ته ولې په ما شک کوې؟ له هغې خوا سمدستي وایس میسج راغی: که دې مینه کوله دا د یوه میاشت کېږي چې درته وایم، راووځه. نور راپورې ملګري خاندي، وای سات تېری کوي در سره. ته هېڅ په ما غیرت نه کوي. مینه کې هر څه جایز دي، خو داسې ښکاري چې ملګري مې رښتیا وایي. زه باید نوره خودکشي وکړم ځکه ته ما سره وفا نه کوي. د خبرو په وروستي پړاو کې لږ جذباتي شو. دې خبرې د سدرا مړه احساسات په خوځښت راوستل. تېره هفته ور یاده شوه چې د تنور په سر پیغلو ملګرو یې خنداګانې ورپورې کولې. پیغور یې ورکو چې پلار دې ته لوفر ته ورکړي. د مازدیګر نه ونیسه تر نیمې شپې پورې په کلي کې سپي جنګوي. سترګو کې یې اوښکې ډنډ شوې. شاوخوا یې نظر تیر کړ. د سکرین په لاندې برخه یې بره ګوته کش کړه. په غږیز پیغام کې ورته ویل: سمه ده ګرانه، غوسه کېږه ما، مړه دې ستا دښمنان شي، خو دا راته ووایه چې ستا کورنۍ به ما ومني او که نه. همت یې غږیز پیغام ته د ښکلولو سټیکر د احساس څرګندولو نښه ورکړه. غږیز پیغام ورته راغی: واه واه، قربان دې شمه سدرا، تا خو زه وګټلمه. هېڅکله مې یقین نه کېده چې ته دې مینه کې دومره قرباني ورکړې. او کورنۍ سره مې غږېدلی یم، هغوی هېڅ مشکل نه لري. اوس راته وخت ښایه، کله زما دپاره خپل کور پرېږدي.
سدرا په کیبورډ باندې ګوتې کېښودې خو لړزې نیولې وې. سبا ماښام زموږ د کلي نه وړاندې د پاخه سړک سره نږدې پایې ته راشه. دلته ډېر څوک نه وي. له دې وروسته دواړو سره ساعت نیم ګپ شپ ولګو. که څه خولې په سدرا روانې وې د همت په ډاډ وچې شوې. وخت د هیڅ چا انتظار نه کوو. که پوهه یې لرله ګټه یې ترې واخیسته او که ناپوهه و ساعت یې تېرو. خو ګټونکي ساعت تېری نه دي. وخت همدا چغه وهله خو پښتون پرې غوږ کوڼ کړی و. لمر د ځمکې په آخر کې سر ښکته کړ. تیارې راخپرې شوې خو لمر د پښتون غوندې ناامیده نه و. وخت یې ونیو خو سهار یې بیا سر راوچت کړ. دنیا ته یې ځان وښود. که څه ولوېدم سبا بیا راپورته کېږم. همدا پیغام لمر ټولې نړۍ ته ورکو. خو پښتون بیا بیلچه په اوږه کړه. په زوی غږ وکړ نن ښوونځي ته مه ځه. د ډېرې لښتیو پولې راورېبه. خلک پکې غواګانې سرئ. ور یې بند کړ له کوره ووت. سدرا په منډه لور او د وښو څادر یې ورور ته راوړ. د پلار خبره ومنه وروره. ورور یې وویل نه زه مکتب ته ځمه کنې ناکام بشم. مور یې غږ ورباندې وکړ ځه زویه. پولې راورېبه معلم صاحب ته به دې ډوډۍ وکړو کامیابه به دې کړي. د دې خبرې په اورېدو یې لور او څادر د سدرا له لاسه واخیستل او په خندا له کوره ووتو. سدرا جارو راواخیسته. ټول انګړ یې پاک کړ. نیمګړي پاتې کارونه یې د کور تمام کړل. د هر کار کولو وروسته یې ځان موبایل ته رسو. همت ورته ویلي و چې سر له مازدیګره روزه زه د په تمه ناست یم. خو دې ورسره دومره زر نه منله. ویل یې چې لږه تیاره شي او د ماښام جمعې ته خلک روان شي بیا میدان خالی کېږي. سدرا ځان پوره آماده کړ. آن هغه لارې هم صافې کړې چې د تګ په وخت کې ورته مخه نیوله. هوښیاره جینۍ وه خو بې ځایه مینې پښه وښویوله. نو همدې یې فکر خراب کړی و چې پلار مې د څو پیسو لپاره ولې زه داسې هلک ته کېنولی یم چې په ټول کلي کې په لوفر مشهور دی. د وخت په تېرېدو سره انتظار پای ته ورسید. د ماښام اذانونو فضا ونیوله. پلار یې جومات ته روان شو. سدرا شکر په دې ادا کوو چې مشر ورور یې ښار کې کار کوو. مور ته یې د اودس دپاره لوټه ډکه کړله او نور یې ځان جوړ کړ. کوچنی ورور یې چې مازدیګر لوبو ته تللی و بیا نه و راغلی. نو دا ورته تر ټولو ښه موقع ښکارېده. مور یې په لمانځه ودرېده. خپله یې تور حجاب په بله کوټه کې له ځانه تاو کړ. موبایل کې همت ته پیغام پرېښود بس دا دې درغلمه چې کوم ځای مې درته ښودلی همالته ولاړ اوسه. هغه یې پیغام ته په جواب کې ویل له څه وخته ولاړ یم ته صرف روزه. د سدرا مخ ګرم شو. رنګ یې تغییر وخوړ. د زړه ضربان یې بل اورېدل. د کور له دروازې یې شاته وکتل. قدم یې بهر کړ. مخ یې ترې وګرځو. چابکه روانه شوه. کوڅه کې یو نیم کس غلی غلی ورکتل خو د چا هم خیال نه کېده چې څه روان دي. بېرته به په خپل کار پسې روانو. 20 دقیقې پیاده لاره ووهله. اخر د همت څنګ ته ورسېده. همت د سدرا په لیدو یې له پښو ساه ورکه شوه. د ولاړ موټرسیکل په توله یې لاس کېښود. له خولې یې په هیجانۍ حالت کې ووتل ته په رښتیا راغلی؟ سدرا ساه واخیسته. هو خو باید دلته په تمه نه شو. زه چې ځو باقي خبرې به په لاره وکړو. زه ډېره وېرېږم همته. همت په دواړو لاسونو سر ونیو. ځای په ځای لکه د بې سوره وچورلېد. اوهو ته لیونی یې ها؟ زه دا چېرته ویسمه. وګوره فکر کوم ساه رانه وځي. په ما څه چل کېږي. د بدن یو غړی مې په واک کې نه دی. دا خو دومره وړه خبره نه ده. شاوخوا یې وکتل هېڅوک نه و. د سدرا له سترګو اوښکو حرکت پیل کړ. دا ته څه وایي؟ زه خو ستا په مشوره راغلی یم. تا ویل کور کې مشکل نشته دی. همت یې خبره ونیوله. هی بس که د لیونۍ لوري ما خو ګپ ګڼله. دا تېښته ولاکه دومره وړه خبره یي او زما یقین هم نه کېده چې ته دې داسې کم اصل کار وکړي.
سدرا د سپېړې لپاره لاس پورته کړ. همت وویرید لکه په ټوپک چې ولي. شاته شو. بیا یې ورته لاسونه جوړه کړه. خیر دی همته، دا وخت زه ډېره مجبوره یم. زه تا نه هېڅ نه غواړم، صرف له ځان سره مې بوځه او ومې ساته، بس همدومره. همت لاسونه څنډل، سوچ یې وکړو خو هېڅ کامیاب نه شو. ګوره سدرو، زه ملامت یم، منم، خو نه را سره تا کور کې مني او نه دا سپک او بېلارې کار. زه درنه ځمه، ته واپس کور ته لاړه شه، اوس هم وخت نه دی تللی. سدرا ورته ډېر مایوسه کتل. همته، زه ګاونډیانو او خپلوانو کره هم بې اجازته نه یم تللی، بیا خو دا ډېر لوی کار دی، ما بې مرګه نه قبلوي. خیر دی، ما له ځانه سره بوځه. همت له جیب نه کلیانې راوویستې، د موټر سایکل خواته روان شو. زه دې له ځانه سره نه شم بیولی، دا دی زه درنه لاړمه چې په بله لانجه وانه وړم. عمومي سړک دی. دا وه د بې کوره پیغلې لومړۍ برخه. تر دویم برخې پورې مو په لوی الله سپارم.